الله رسول فرمایي چې دوه عملونه دي او هغه عملونه ډیر آسان دي خو عمل کوونکي خلک پرې لږ دي او د الله رسول فرمایي چې چا به د دوه عملونو باندې عمل وکړو الله رب العالمین به جنت ته بوځي. دوه عملونه دي، عمل کول پرې ډیر آسان دي او کوم مسلمان چې په دې باندې عمل وکړو الله به جنت ته بوځي، خو عمل کوونکي پرې لږ دي. دوه عملونه کوم دي؟ اولنی عمل دا دی چې کله ته د ورځې 15 وخته لمونځ کې فرض لمونځ وکړي نو د هر فرض لمانځه نه پس 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې الحمدلله او 10 پیرې الله اکبر. دا د هر لمانځه نه پس دقسې 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې الحمدلله او 10 پیرې الله اکبر. نو د الله رسول فرمایي چې دا په ژبه باندې 1.5 سل شو او دا د الله رب العالمین په تله کې 1.5 زر نیکۍ شوې، ځکه چې د الله په حساب کې الله رب العالمین یو نیکي یو په 10 ورکوي. نو دا چې ته د هر لمانځه نه پس 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې الحمدلله او 10 پیرې الله اکبر وي نو دا تا 1.5 سل پیرې ووایو او 1.5 سل چې په 10 کې زره ورکړي نو دا 1.5 زر شو، زر او 1500 نیکۍ دې وګټلې. او دویم عمل دا دی چې د الله رسول فرمایي چې کله ته بسترې ته راشي او د شپې اوده کېږي نو 33 پیرې سبحان الله ووایه، 33 پیرې الحمدلله ووایه او 34 پیرې الله اکبر ووایه. نو دا په ژبه کې سل شوي خو دا د الله رب العالمین په تله کې د میزان په تله کې زر شوي. نو زر نیکۍ دې دا وګټلې او 1500 دې هغه ګټلې وي نو د ورځې 2.5 زره نیکۍ شوي. نو د هر لمانځه نه پس سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایه، که دا د 33 پیرې وایه خو ډېر زیات ثواب دی، او که کم سے کم نو 10 پیرې وایه سبحان الله، 10 پیرې وایه، 10 پیرې الحمدلله وایه، 10 پیرې الله اکبر وایه. او چې کله اوده کېږي نو 33 پیرې، 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایه. تا ته به د ورځې 2.5 زره نیکۍ میلاو شي. صحابو تپوس کول دې باندې خلک عمل ولې نه کوي؟ نبی اسلام ته فرمایي یو سړی مونځ وکړي به شیطان وایي پلانکې کار د نه پاتې شه دا اذکار ته پاتې شي، او یا د شپې سملي به شیطان یې مشغول کړي ایسته اوده شي او دا اذکار ته پاتې شي. دې وجې نه وروڼو د دې عمل نه غافل نه شئ او د لمانځه نه پس او د خوب د اوده کېدو په وخت کې په دې باندې عمل کوئ. روزانه به 2.5 زره نیکۍ ګټئ. هغه څوک دی چې هغه 2.5 زره نیکۍ وګټي او چې کله د نیکۍ ډېرې وي په ګناهونو الله به جنت ته بوځي. 2.5 زره ګناهونه خو موږ نه کوو الحمدلله، نو الله رب العالمین به موږ له جنت راکړي. په دې باندې به انشاءالله عمل کوو. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. محبت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغله جهالت له